د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون یا اپټا د دریو نورو میاشتو لپاره هم تمدید شو. دغه تړون چې په 2010 زیږدیز کال کې رامنځته شوی په دې وروستیو کې موده پوره شوې وه، خو د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د برخې مسؤلینو په موافقه د دریو نورو میاشتو لپاره هم تمدید شو. په ورته مهال د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په یو نوي تړون کار کوي چې په دغه تړون کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان معیارونه هم په پام کې نیول کیږي او ډیر ژر به یې چارې بشپړې شي. کار روی محتوای موافقتنامه جدید در مطابقت با اصول سازمان تجارت جهانی همکنون جریان دارد و امیدوار هستیم تا قبل از ختم 3 ماهه پروتکل موافقتنامه جدید از طرف هر دو کشور به امضا برسد. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي په نیوکې سره وایي چې په اپټا تړون کې د افغانستان د خصوصي سکتور غوښتنې او نظرونه په پام کې نه دي نیول شوي او د پخوا په څیر د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتې ستونزې او خنډونه پر ځای پاتې دي. هنوز چالش‌ها، بحث‌ها و نظراتی را که سکتور خصوصی افغانستان دارد و مشکلاتی را که امروز دست گریبان است با توجه به اینکه در متن اپټای سابق یا اپټای جاری که برای 3 ماه آینده تمدید شده در نظر گرفته نشده بود، مثل بحث ضمانت هاست، مثل بحث ترانسپورت است، مثل بحث انتقال است. مثلا ما اجازه نداریم که از قلمروی پاکستان به هندوستان صادرات داشته باشیم. بلخوا افغان سوداګر هم نیوکه کوي چې پاکستانی لوری له تړون او ژمنو سره سره د دوی پر وړاندې خنډونه جوړوي او وخت نه وخت یې لارې پر مخ تړي. دوی زیاتوي چې د پاکستانی لوري لخوا تړون ته نه ژمنتیا دوی ته هر کال میلیونونه ډالر زیان اړوي. موږ موټرونو ته اجازه نه ورکول کېږي، حتی تر وګا پورې چې لاړ شي په ځینو وخت کې موسمي موجات او سبزیجات تل خراب وي او اجازه نه ورکوي چې وګا ته واوړي. همدارنګه زموږ هغه مالونه چې په کراچۍ کې پرته دي او د نورو هیوادونو نه زموږ هیوادوال راوړي د ځینو لارو نه اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اپټا تړون داسې مهال تمدیدیږي چې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې نه دي حل شوې او ان ځینې وختونه له دې برخې د سیاسي فشار په توګه هم ګټه اخیستل کیږي.